پر همدې موضوعات هم کېږو بحث به لرو. د بحث لپاره موږ سره په درېیم اسټوډیو کې د پوهنتون استاد ښاغلی محمد اسلم دانشمل میلمه دی. دانشمل صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. که پیل له همدغې پوښتنې وکړو، تېر ته په کتو قطر اوس مهال څه ډول د افغانستان او دغه راز د نړۍ ترمنځ د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړولو لپاره یو ښه بستر ګڼل کېدلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د طلوع نیوز له طریقه ټولو هیوادوالو ته. د قطر په اړه بیلابیل نظریات موجود دي، ځکه قطر په دې وروستی وخت کې د افغانستان د سیاسي کشالۍ د حل په موخه ډېر داسې کارونه ترسره کړل، داسې اقدامات یې ترسره کړل چې د افغانستان او د افغان انسان د ژوند د ښه والي لپاره خورا لازم او ضرور و. قطر د افغانستان د سیاست لپاره یو باب پرانستل شو او دا تر ټولو غوره فرصت و د افغانستان د سیاست د بیلابیلو اړخونو دپاره چې تر څو له دې فرصت نه په استفادې سره په افغانستان کې د یو قوي دولت او همدارنګه د یو سرتاسري امن د قایمېدا دپاره له دې فرصت نه استفاده ترسره شي. نو د قطر یو مهم د خلیج هیوادونو له جملې څخه یو مهم هیواد دی چې د افغانستان په سیاست باندې اوس یو ډول تاثیر پرې باسي او لا خپل تاثیر څرګندوي. په قطر کې د افغانستان د اوسني دولت سیاسي دفتر موجودیت، هغوی ته د امکاناتو برابرول، دا ټول فرصتونه وو او د دې فرصتونو نه په استفادې سره موږ ولیدل چې نسبتا د افغانستان هغه سیاسي کشاله چې باید حل شي د هغې دپاره هلې ځلې وشوې، یو څه اهداف ترلاسه شول او لا نور هم شته دی چې د قطر د رامنځته کېدو نه په استفادې سره باید هغوی ته د حل لاره پیدا شي. قطر یو مهم رول ولوباوه د نړیوالو او د افغانستان د اسلامي امارات او همدارنګه د تیر جمهوریت ترمنځ د خبرو د شروع کېدو دپاره زمینه سازي هغلته موجوده شوه. تر اوسه پورې په قطر کې د افغانستان د اسلامي امارات د سیاسي روابطو د غښتلتیا دپاره یو چینل یا یو دفتر موجود و چې د هغه نه باید په کامله توګه استفاده شوې وای، ځکه د قطر دفتر د قطر د حکومت په ملتیا سره وکولی شول چې یوه لویه تعهدنامه، یوه لوی د لاسلیک د تعهدنامې هغلته ترسره شي. دا یو تاریخي باب و چې پرانستلی شو. نو په کار دا وه او په کار دا دی چې ټول اړخونه د دې فرصت نه په استفادې سره د خپلمنځي مشکلات سره حل کړي او د نهایي حد ته موږ ورسیږو، ځکه چې بیا داسې فرصتونه په ډېر کم یا په ډېر ندرت سره پیدا کیږي. دغلته د قطر منځګړیتوب په څو اړخه افغانستان دپاره خورا مهم دی او خورا مهم و. لومړی دا چې قطر زموږ له پولو نه لرې ده، تر ډیره پورې ناوړه سیاسي اهدافو پالل، لکه د سیمې د ګاونډیو هیوادونو چې د دوی په شان ته ناوړه اهداف نه پاللی کیږي، بلکې موږ کولی شو چې د هغوی زموږ نه په یوې فاصلې کې د موجودیت سره هغه اهداف چې زموږ دي هغه د دوی په واسطه سره ترلاسه کړلی شو. له بل اړخه همدغه چینل باید ډیر پیاوړی وساتلی شي، هغه حاشیې ته یو نه وړلی شي. متاسفانه چې په دې اواخرو کې د دوحې دفتر څرنګه چې په کار و په هغه شکل سره ونه ساتلی شو. دا چې ولې ونه ساتلی شو، د علت څه و دانشمل صاحب؟ ځکه کله چې د افغانستان اسلامي امارات دولت بیرته واک ته ورسېده، نو بیا په دې باندې تمرکز وشو چې په داخل کې د دولتدارۍ او د دولتي چارو په څرنګوالي باندې بوختیا ډیره شوه او د قطر دفتر ته هغه ډول سره چې باید توجه شوې وای ونه شوه. نو په دې اساس سره یو څه په نړیوالو سره په روابطو کې څه وشول، یو څه سړښت رامنځته شو، یعنې هغه روابط چې باید ګرم
هم ساتله شوي وای، هغه ډیپلوماسي چې په څه شکل سره روانه وه په هغه شکل سره جاري ساتله شوې وای، نو بیا به موږ نسبتا نړۍ سره د نړۍ د اکثرو هیوادونو سره په سیاسي تعامل کې واقع شوي وو. د همغه چینل له لارې د قطر د دولت په منځګړیتوب، د نوره د خلیج هیوادونو په منځګړیتوب سره د هغوی د استازو په موجودیت سره له زبرځواکونو سره به زموږ رابطې، زموږ ناستې، زموږ غونډې، جلسې دا به جاري پاتې شوې وي او په دې اساس سره به قناعت ته د رسیدلو دپاره موږ لا نور هم نږدې شوي وو. نړیوالو ته د قناعت ورکولو دپاره په کار دا دی چې موږ په پراخه توګه کار وکړو، چینلونه ایجاد کړو. دا تیار رامنځته شوی چینل و د خبرو دپاره چې موږ د دې چینل له لارې د سیمې هیوادونه هم هغلته دعوت کولی شول، زبرځواک نړیوالو هیوادونو سره هم زموږ ناستې هغلته ترتیبېدلی شوې. نو په دې اساس سره به موږ نسبتا دغه د سیاسي خلا د حل په موخه به موږ دلته چټک اقدامات سرته رسېدلي وو. هغه په اصطلاح په یو ډول سره به موږ د نړۍ د برقدرتونو او د سیمې د تاثیرګذاره هیوادونو سره به موږ په یو نوع تعامل کې واقع وو. دانشمند صاحب، ستاسې د خبرو په دوام یو خو تاسې ویل چې اوس مهال د ټولو اړخونو لپاره اوس یو ښه فرصت دی چې له دې څخه ګټه واخلي. هدف مو همدغه د امریکا او د اسلامي امارت ترمنځ تعامل اړیکې دي که نه نور اړخونه هم پکې شامل دي؟ له بل اړخه تاسې ویل چې له نورو چینلونو څخه هم ګټه اخیستلی شي. اوس مهال په همدغه چینل باندې تمرکز پکار دی که نه لوری بدلولو ته اړتیا شته؟ دغه دفتر چې دا په دې کې موږ وایو چې ټول اړخونه، ټول د افغانستان په معضلې کې شامل اړخونه چې په یو نه یو شکل سره دلته شامل دي، هغوی باندې زموږ حالات مستقیما یا غیر مستقیما تاثیرات غورځوي. هغوی ته په کار دا دی چې د همدې دفتر نه په استفادې سره د افغانستان له واکمنانو سره په رابطه کې پاتې شي. د افغانستان واکمنان باید هغو مسایلو ته چې هغه د سیمې سره زموږ مشترکات دي، زموږ ورسره شریک دي، په هغوی مسایلو د بحث دپاره، د قوي بحث د ایجاد دپاره نو په کار دا دی چې د همدې چینلونو نه استفاده وشي، د همدې چینل نه استفاده وشي. ما چې کوم خبره د دې یادونه وکړه، ما هدف دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت دولت دپاره په کار دا دی چې د قطر د دفتر، د دوحې د دفتر په شان ته باید په سیمه کې په نورو هیوادونو کې، هغه هیوادونو کې چې زموږ مشترکات هغلته ډیر دي، سیاسي نمایندګۍ غښتلي کړي، یوه رغنده ډیپلوماسي د هغوی نه ظهور وکړي تر څو زموږ په چټکۍ سره له موجوده وضعیت نه د لا بهتروالي لور ته سوق شو. دا که چېرته موږ په دې چینلونو باندې تمرکز نه کوو نو دا به موږ په انزوا خواته نور هم نږدې کوي، نور به هم انزوا ته ځو، نور به هم انزوا ته ځو. بلې دانشمند صاحب، کوم هیوادونه یې دې لپاره یو ښه بستر جوړېدلی شي؟ د دې دپاره هغه هیوادونه چې زموږ مشترکې ګټې په هغوی ځای کې زیاتې دي او زموږ د پرمختګ لامل ګرځېدلی شي. موږ کولی شو چې د خپل اقتصاد محوره سیاست د کامیابېدو دپاره په چین کې د افغانستان سیاسي نمایندګۍ غښتلې کړو تر څو د چین د هیواد له اقتصادي چرخش سره په یو ډول سره موږ اتصال پیدا کړو. موږ په کار دا دی چې د هند سره د هغلته چې کومه سیاسي نمایندګي زموږ ده هغې ته پراختیا ورکړو، له ابتدایي تعاملاتو نه لوړو تعاملاتو ته حتی تر یو سیاسي ډیالوګ ته ورسره داخل شو تر څو په دې سیمه کې د هند تاثیرګذارۍ نه په استفادې سره موږ خپله جایګاه هم قوي کړو. له بله اړخه د شمال ګاونډي هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او دې ته ورته دغه هیوادونو سره د اقتصادي روابطو د تجارت د غښتلتیا دپاره موږ باید په هغو هیوادونو کې سیاسي نمایندګۍ چې کومې دي هغه ډېرې غښتلې شي او د هغه نه رغنده استفاده وشي. له بله اړخه د خلیج
په هیوادونو کې د قطر دفتر او دې سره پراختیا ورکړلی شي. هغه افغانان چې په سعودي عربستان کې، په امارات متحده عربي کې او په همدا قطر کې، په دې هیوادونو کې چې کوم مهاجرین دي، د هغوی د ژوند د ښه والي دپاره، هغوی ته د اسانتیاو د برابرولو دپاره په دې سیمه کې قوي ډیپلوماټیکو اړیکو ته ضرورت لرو. همدارنګه موږ کولی شو چې د نورو زبرځواکو هیوادونو سره، هغه هیوادونه چې په شکل د اشکالو د افغانستان په سیاسي معضلې کې له موږ سره شریک دي، زموږ په سیاست باندې دوی تاثیر لري او د دوی په اقتصاد باندې، د دوی په بهرني سیاست باندې موږ تاثیر گذار یو. نو د هغوی سره د هغوی پیژندل، تشخیص کول، هغوی سره یو رغنده تعامل ته د داخلېدلو دپاره باید بلنه ورکړلی شي، بحث ایجاد شي، د هغه بحث دننه ورو ورو زمینه سازي وشي چې ابتدایي تعاملاتو نه منځنۍ سطح تعاملاتو ته داخل شو او بیا تر ټولو نه لوړ تعامل ته موږ داخل شو. خو دغه مسایل چې دي بیا زموږ په داخلي خپلمنځي ډیالوګ، سیاسي ډیالوګ پورې تړلې ده چې زموږ د دولت دننه څنګه یکپارچګي حفظ کیدلی شي، څنګه کولی شي چې د دولت چارې دا په همغږۍ سره، بهرنی سیاست په همغږۍ سره، همدارنګه داخلي سیاست په همغږۍ سره مخ ته لاړ شي. هغه ځایونه چې خورا اړین دي په هغوی باندې تمرکز وشي او د حل لارو دپاره پلان او پالیسي وړاندې شي. بیا به دغه سیاسي ډیالوګ په ډېر ښه شکل سره په هیواد کې د تطبیق او د هیواد نه د بهر سیاست د لاسته راوړنو شاهدان به موږ اوسېږو. موږ به بیا د بریالیتوب دپاره تللي وو. که چېرته په دې مسایلو باندې تمرکز نه وي موجود، یوازې موږ ښکیل وو په داخلي مسایلو باندې، نو بیا د خارجي سیاست ناکامي بیا په ټوله کې عموما زموږ هم د دولتدارۍ هم د داخلي سیاست په نړیواله سطحه هغه اعتبار ته چې ضرورت یې هغې ته بیا موږ نشو رسېدلی. دانشمل صاحب اوس څه فکر کوئ چې قطر به یو ځل بیا بریالی رول ولوبوي د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره؟ هر یو فرصت چې ترلاسه کیږي د هغه فرصت کامیابي د هغه نه ښه ډول استفاده کول دا په موږ پورې تعلق ساتي. قطر دفتر چې تر اوسه پورې موجود ده دا یو فرصت ده، ځکه چې کولی شي چې دې نه د افغانستان اسلامي امارت د غور، سوچ او همدارنګه د هغه سیاسي بصیرت نه په استفادې سره بیرته دغه ډیالوګ توند کړي په هغه ډول سره لکه څنګه چې په اوایلو کې د دې دفتر نه سالمه استفاده وشوه. د قطر د دولت په منځګړیتوب سره موږ کولی شو چې بعضې اهداف ترلاسه کړو. دا کیدلی شي دا اوس تر اوسه پورې قطر هیواد چې دا دې ته لیواله ده چې د افغانستان معضله، د افغانستان ستونزه، مشکل دا د دوی په منځګړیتوب سره نړیوالو سره شریک شي، یو حل لارې ته ورسیږي. نړۍ هم دې ته سترګې په لاره ده چې په څه ډول سره به موږ د افغانستان په هکله هغه حد ته موږ ورسیږو کوم حد چې تعیین شوی دی د دوحې په دفتر کې امضا شوی دی. دغه ډیالوګ تر اوسه پورې نړۍ هغه ته سترګې په لاره ده. دا پر افغانستان پورې تعلق ساتي چې د افغانستان واکمنان، د افغانستان اسلامي امارت بیرته څنګه دغه تحرکات تیزولی شي، بریالیتوب ته رسولی شي او په دې سره نړۍ ته ځان نږدې کولی شي. نو دا ټول په افغانستان اسلامي امارت دانشمل صاحب یوازې اسلامي امارت دی چې دغسې یو څه باید ترسره کړي که نه له بل اړخه هغوی هم باید یو څه د دې لپاره ترسره کړي چې دغه دواړو لورو ترمنځ تعامل شتون ولري؟ په دې مسایلو باندې که عمیق نظر واچولی شي تاسو ته بیا دا څرګنده شي چې کله هم نړۍ د قطر دفتر تر اوسه پورې فعال دی او تعامل حالت دی. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت ته بعضې فرصتونه ورکولی کیږي. نو دا اوس زموږ پورې تعلق ساتي ځکه دا ستونزه چې ده دا زموږ ده.
هر مشکل چې راځي په موږ راځي، هر مشکل سره چې مبارزه کوو باید موږ یې وکړو. د افغانستان اسلامي امارت دولت باید دغه مشکلاتو سره په ډیر قاطع ډول سره د مبارزې دپاره راودانګي او دغه دفترونه بیرته په ښه ډول سره فعال کړي، یوه نوې ډیپلوماسي د دې ځای نه شروع شي. دانشمل صاحب خبرو ته مو کولی شي دوام ورکوي، خو یوه مهمه پوښتنه دلته دا ده چې شاید دا پوښتنه هم را پیدا شي چې کله زموږ ستونزې داخلي دي او موږ پورې اړه لري، ولې کابل د دغه نړیوالو ډیپلوماټیکو تعاملاتو لپاره مناسب ځای نه ګڼل کیږي؟ د افغانستان په اوسني وخت کې کله چې د افغانستان اسلامي امارت په کار باندې شروع وکړه، راغو بیرته واک ته ورسېدل، نو نړۍ په هغه وخت کې د دې په تمه وه چې او د دې په تمه ده چې څنګه د دوحې تړون د عملي کېدو دپاره دواړه خواوې لاس په کار کیږي او د هغه مسایل چې هغه هلته امضا شوي دي هغوی باندې بحث ایجادیږي، د عملي کېدو دپاره یې په ګډه کار کیږي. خو بعضې مشکلات د بعضې ستونزو را ولاړېدل یا په دوحې کې تیار د دفتر موجودیت او د یو منځګړي هیواد موجودیت دا خورا اړین و. په هغه وخت کې تاسو ولیدل چې اکثره هیوادونو نږدې او لرې هیوادونو د افغانستان په پاسپورټ ویزې نه ورکوي، ځکه ضرورت لري چې یو تعامل ته سره ننوځي او بعضې نړیوالو اصولو ته لبیک ووایي یا بعضې هغه کنونسیونونه چې هغه ټولې نړۍ منلي دي په هغوی باندې غور وشي، را تعریف شي او د تطبیق لپاره یې لازم اقدامات ترسره شي. نو دې شیانو ته په کتو سره او یو ډول نګرانۍ موجودیت په دې ځای کې دا د دې باعث وګرځېدل چې تر ډیره پورې بعضې هیوادونه باور ونه کړي. خو اوس ورو ورو د دې باور فضا رامنځته شوې ده، رامنځته کیږي، په دې باندې کار کیږي. خو د دې فضا د لا باورمند کېدلو دپاره ضرورت دا دی چې باید ډیپلوماټیک چینلونه ډیر قوي وساتلی شي. نړیوال لابیګر باید موږ د لاسه ورنکړو چې زموږ دپاره زمینه سازي کیږي چې موږ د نړۍ د هیوادونو سره کینو، بحث ورسره ایجاد کړو. لکه قطر اوس زموږ دپاره په نړیواله سطحه باندې یو ښه رول لوبولی شي، زموږ یو تصویر نړۍ ته وړاندې کولی شي. یوازینۍ لاره همدا ده چې د دې لارې نه موږ کولی شو چې نړیوالو سره بحث ایجاد کړو. تر اوسه پورې دغه د بې باوریو او د دې مشکلاتو د ټولو ستونزو غوټه په همغه دفتر کې خلاصېدلی شي. نو په کار دا ده چې د هغه نه سالمه استفاده وشي. تیار رامنځته شوی دفتر دی او په هغې کې یو نوه ډیپلوماسي مخته تللې ده، یو نوه خبرې مخته تللې دي. نو هغه باید ډېر قوت سره بیا په دې هغه باندې ډیپلوماسۍ باندې مخته لاړ شي او د قطر او د قطر ته ورته نوره هیوادونه دا لابیګر باید موږ د لاسه ورنکړو. او داسې وخت به هم راشي چې بیا به کابل زموږ تاسې خپل مرکز دا د فرصتونو دپاره وي او دلته به خلک راځي، له موږ سره به د تعامل دپاره، له موږ سره به د رغنده سیاست د لوبولو دپاره به دغه خپل ډیپلوماټیک حیثیت ترلاسه کړو. خو په اوسني وخت کې قطر چې ده دا زموږ دپاره یو ښه لابیګر هیواد په توګه، د یو ښه د منځګړي هیواد په توګه مطرح دی. باید دې نه استفاده وشي تر هغې چې موږ بیا هغه حالت ته رسیږو چې د هیواد دننه زموږ هغه ډیپلوماسي د بهرنیو هیوادونو په اړه یا د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټانو راتګ دلته جرګې کېدل د دې حد ته موږ رسیږو. باید مخکې نه مخکې چې کوم فرصتونه په لاس کې لرو هغوی نه سالمه استفاده وکړو. بله دانشمل صاحب، هغه ستونزې چې یو څه ناڅه لیدل کیږي، مثلا د امریکا سره تعامل دی د اسلامي امارت، دغه راز نړیوال مشروعیت دی، په رسمیت پیژندنه ده، د افغانستان شتمني چې هلته کنګل شوي دي، دغو ستونزو حل تاسې اوس څومره ورته تمه لرئ چې په قطر کې به حل وسي او یو څه ناڅه وخت نیونکي به اوسي او دواړه لوري به تعامل ته کښېني هلته؟ د امریکا د نوي دولت په راتګ سره په دې سیمه کې د یوې قوي ډیپلوماسۍ د شروع کېدو احتمال دی، ځکه چې موږ مخکې هم دا خبره کړې وه چې د امریکا
د ټرمپ د امریکا د جمهور رئیس په توګه چې راځي هغه په د نړۍ په بېلابېلو قطبونو کې چې جګړې روانې وي دا جګړې به ختموي. تاسې ولیدل چې د غزې جګړه ودرېدله، د سوریې مسله یو خواته شوه او په نږدې وخت کې د اوکراین مسله هم یو خوا کیږي. نو دې ټولو نه امریکا ځان اوزګار که. اوس په دې سیمه کې د هند د چین او د روسیې د احتمالي پراختیا د مخنیوي دپاره دلته د یوې ډیپلوماسۍ د شروع کېدو احتمال دی. نو دغه ډیپلوماسۍ دپاره موږ تاسې ګورو چې د سیمې هیوادونه ډېر لیواله دي، بعضې نګران دي، بعضې لیواله دي. لکه د ایران نگرانی، د روسیه او د چین نگرانی به دلته موجوده وي، خو د پاکستان، د هند او د منځني د خلیج د هیوادونو لیوالتیا بیا دلته ډیره ده چې په یو شکل سره امریکا سره د کومکونو، د امریکا سره د همکارۍ او د هغوی د زیاتې توجه د جلب دپاره دوی راوړاندې کیږي. هر یو غواړي چې یو ښه رول دلته ولوبوي. نو د دې دپاره دغه ډیپلوماسۍ د شروع کېدو دپاره پکار دا دی چې موږ آماده واوسیږو. پرې نږدو چې هغه هیوادونه یا نږدې پاکستان، هند، دغه هیوادونه له دې ډیپلوماسۍ نه استفاده وکړي په خپله نه په باندې، بلکې موږ باید دې ته آمادګي ونیسو چې په څه ډول سره د امریکا سره تعامل ته داخلېدلی شو، څنګه موږ خپل منافع حفظ کولی شو او د خپلو منافعو د ګټو په حفظ سره موږ کولی شو چې هغه کوم اهداف چې لرو هغه هم ترلاسه کړو. موږ له انزوا نه ووځو، نړیوال مشروعیت ته ورسیږو، نړۍ سره عملا تعامل ته لاړ شو او خپل ډیپلوماټیک حیثیت حفظ کړو په نړۍ کې. هغه چوکي چې په ملل متحد کې دی هغه څنګه ترلاسه کړو. نو د دې دپاره په کار دی چې موږ آماده واوسیږو. دغه آمادګي د لنډو کې که یو حل لاره هم راواخلو دانشمل صاحب، تر څنګ د دې چې اسلامي امارت څه ډول خپل ډیپلوماټیک ظرفیت لوړولی شي او څنګه کولی شي چې د همدغو سیاست د بدلون لپاره چې تاسې ویل یو ډول تیاری نیولی شي؟ د دې دپاره زه بیرته په خپلو لومړنیو خبرو راګرځم. د دوحې دفتر چې کوم ده، د قطر دفتر چې کوم ده، دغه غښتلي کول او دې کې د خپل بهرني سیاست دپاره قوي ډیپلوماټانو ځای په ځای کول، قوي مرکچیان په اصطلاح هغلته لیږل او زیاته توجه تمرکز په هغه باندې ساتل. هغه نړیوال لابیګر هیوادونه چې موږ ورسره د تعامل په کچه کې لږ څه مخکې تللي یو هغوی باندې تمرکز کول او همدارنګه د امریکا کومه پالیسي چې د افغانستان په اړه، کومه ډیپلوماسي چې په دې سیمه کې شروع کوي، له هغې سره خپل ځان عیارول، د هغې دقیقه مطالعه تر څو چې په هغه کې موږ خپله جایګاه وپېژنو، موږ خپل حیثیت پکې وپېژنو. د هغه نه وروسته بیا په خپلو چارو باندې تمرکز ساتل به زموږ د نړیوالې ډیپلوماسۍ سره د یو ځای کېدو او په ټوله کې د بریالیتوب دپاره همدغه عمده ټکي دي چې موږ له نړۍ سره تعامل ته داخلولی شي. په کار دا دی چې اوس موږ ډېر متوجه شو هغه ډیپلوماټان چې په نړیواله سطحه زموږ سیاست تعریفوي، زموږ سیاست ټاکي، هغوی باندې باید ډېر تمرکز وشي چې تر څو پوره توجه سره د امریکا نوې ډیپلوماسۍ ته متوجه شي او هغه مشترک ټکي چې زموږ ته متوجه دي د هغوی مطابق لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه برابر کړي او پرې نږدي چې د سیمې هیوادونه له دې ډیپلوماسۍ نه په خپله ګټه کار واخلي، بلکې دا باید زموږ د اقتصادي غښتلتیا دپاره، زموږ د سیاسي غښتلتیا دپاره موږ خپله د دې پالیسیو، د دې ډیپلوماسیو نه استفاده وکړو او له دې سره به موږ د سیمې هیوادونو له انحصار نه راووځو، بلکې په یو غښتلي اقتصادي مشترک نقطې باندې بحث ته د داخلېدو دپاره به له دې هیوادونو سره موږ بیا تعامل ته تللي وو. اوس چې په کومې جایګاه کې یو، دغه جایګاه او د دې نه وروسته چې موږ باید کوم حدودو ته ورسیږو، دغه ټکي خورا مهم دی د افغانستان اسلامي امارت دپاره. د بریالیتوب ټکي په همدې کې دي، خو بیا هم موږ غږ کوو چې داخلي یکپارچګي دا باید حفظ شي او هغه ډیپلوماسي چې په نړیواله سطحه یې موږ غواړو چې تطبیق یې کړو، هغه زموږ سیاست ټاکي، نو هغه باید په پوره هوش سره وړاندې شي او فرصتونو نه استفاده وشي. دغه چینلونه او دې ته ورته نور چینلونه ایجاد شي، بیا به د افغانستان د خیر او فلاح سبب وګرځي.
مننه کور مو ودان د پوهنتون استاد ښاغلی محمد اسلام دانشمل. ډېره مننه.